څومره مشکلات موږ لرو، څومره کاروباري ستونزې لرو، څونه مو زړه خفه دی، کله کله مو زړه ډېر راتنګ سي، ژوند کې مو ستونزې وي، کاروبار کې مو ستونزې وي، تاوانونه وي او دې خوا رقم رقم مشکلاتو ته متوجه. خو دا واوره مایوسه کېږه مه، دا د الله د لورې ازمایش دی. ما مخکې هم درته وایي چې دا ټول بندګان راجمع سي تا ته ضرر ورسي، والله که د دغه یوه نوک اندازه ضرر در ورسي. خو کله الله په بنده ازمایش راولي چې دغه بنده د الله لوري ته متوجه سي، نو موږ څومره مشکلات لرو. تاسو وګورئ د تجاران وګورئ، د شونډې دي چاودلي، د سړي زړه درد پکوي، یقیني ستونزې دي. خو البته د دې ستونزو د حل لار علما څه پوښتنه وکړي، قرآن ته ووایه چې د دې وخت کې زما د حل لار څه شی ده؟ استغفار ده. تا ته چې مشکل متوجه سو، تا چې درد متوجه سو، په خپل فکر یې مخلاصو، په اخوا دې خبرو باندې مخلاصو، هغه هم په کار واچو، مشورې هم په کار واچو، د خلاصون ټولې لارې په کار واچو. خو واوره دغه د مؤمن دپاره غټه وسیله د خلاصون دغه استغفار دی. دا د مؤمن د نجات لار ده، دا د مؤمن د مصائب او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار ده. تاسو وګورئ موږ څونه ګناهونه کوو، دا ګناهو اثرات نشته، خامخا شته. ډېرې ګناهوې داسې چې د هغه اثرات د انسان پر ژوند باندې زړه یې خفه یې، کاروبار یې مخ ته نه ځي، په کاروبار کې مشکلات ورته پیدا کېږي، تاوانونه کوي، لارې پر بندېږي، رقم رقم مشکلات ورته راځي. دا څه شی دی؟ ما ورته خپل ځان ته متوجه سوي. الله خو قرآن کې وایي ان الله لا یغیرو، الله وایي زه پر تاسو باندې بدلون نه راولم، زه پر تاسو باندې خپل نعمتونه نه بندوم، زه پر تاسو مصائب و مشکلات نه راولم. کله کله حتی یغیرو، ان تر دې چې دی په خپل ځان په خپل حالات بدل نه کړي، د خپل اعمال په وجه، د خپل ګناهو، د خپل ناشکري او د خپل کبر، د خپل غرور، د خپل خرمستۍ د دې له وجې څخه حالات پر ځان باندې واړوي، مخ و تباهي ته وچ کلک و دیوال ته ودرېږي. په دې وخت کې څه کول پکار دی چې کله ته مشکل ته ودرېدې، مصیبت تر باندې راغلی، زړه دې خفه و، شونډې دې چاودلې وې او خوب نه درکلی، دا ټول سره سره یو وار خپل رب ته متوجه سه. 2 رکعاته نفل وکړه. انبیاو صحابه کرامو چې کله به مشکل رالی الله ته به متوجه سه چې خدایه زه خپل د کمزوري شکایت کوم، الله ما څخه به خرابي سوي، خدای زما څه به لویي سوي، په دا دنیا کې به ما تکبر کړي، خدای ستا یو مسکین بنده به مې ازار کړي، د هغه دل ازاري به مې کړي، هغه به مې رټلی، په هغه به مې پسخان والی، یا به الله ته په یو معمولي عمل زما څه ناراضه سوی، خدای ته ما معاف کړه. حضرت نوح علیه السلام دا د الله نبي و، د 900 کاله دعوت وچلوي، قوم یې نسو برابر. کله چې پر قوم قحطي و او مشکلات راله، دور څه ورته ویل؟ فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله ته وایي لا ما د خپل قوم ته وویل چې تاسو نور الله ته متوجه سي، د شرک نه توبه وباسي، د ګناهو نه توبه وباسي. الله داسې ذات نه دی چې انه کان غفارا، الله د مبالغې څخه د غفار ډیر زیات بخښونکی دی چې هر څومره ګناهوې کړي دي الله بخښي. حدیث کې نه ما بار بار درته ویلي، حدیث قدسی دی، ای د ادم بچیا که چیرې ستا ګناه د اسمان و کنګرو ته وخېږي، دومرې غټې غټې ګناهې وکړې، خو یو وارې الله ته لاسونه پورته کړي او د زړه له کومې توبه وباسي، الله ټول معافوي، بېرته به دې خپل حالت. دا آیات څه وایي؟ الله وایي یرسل السماء علیکم مدرارا، د دغه توبې او استغفار په نتیجه کې به الله پاک جل جلاله پر تاسو باندې اسمان وري. مدرار هغه باران ته کېږي چې ام ځکه خوړو به کي ام خلکو ته تکلیف او مشکلات جوړ نه کړي. تی مدرار پر وخت باندې باران تا ته ستونزه نه کړي جوړ. اوس ګوره موږ څونه بې وخته بارانونه لرو، او ستاسو د نورستان حالات ولې د الله دې پر ورحم شي، دکه د الله عذاب دی. الله وایي که دې توبه وکړه ویمددکم باموال و بنین، الله وایي زه به دې په مال کې زیاتو برکت راولم، اولاد کې به دې فراخي راولم، برکتونه به راولم، سکون به دې باندې کښېږم.
او الله پاک جل جلاله وایي ستاسو دپاره به باغات او د جنت نهرونه دا په د توبه باندې یعنې که ته مشکل راغلی مصیبت راغلی الله ته متوجه سي نن چې کم محاضرات یا کم موږ ټول په کم مشکلات ما اخته یو که د مریضي په مشکلات که د بې اتفاقۍ په مشکلات که د کاروبار په مشکلات که په بل باندې الله ته متوجه سي د الله تبارک وتعالی رحمت وغواړئ د الله پاک جل جلاله څخه مغفرت وغواړه پر خپلو ګناهو پښیمانه سه الله دومره غفور رحیم ذات دی چې در دې به ښه لارې الله تبارک تعالی درته خلاص کړي در دې به بندې لارې درته خلاص کړي بیا به ته خوشحاله پر دغه وچې شونډو به دې بیا خندا راغلی الله پاک به دې په رزق کې برکت واچي الله به دې سکون در باندې راولي الله تعالی به بارانونه در باندې وکړي پر وخت باندې بارانونه وسي دا د مال د زیاتوب او د برکت لپاره دا شی دی نن چې کوم مشکلات کې موږ راغلي الله پاک جل جلاله دې بس موږ ته عفو وکړي په کومه ګناه موږ نیولي الله پاک جل جلاله دې هغه ګناه موږ راماب کړي الله دې موږ دغه ستونزو او عذابو او د مشکلاتو څخه وساتي خو دا شی ما درته وایي چې د دې حل لار استغفار ده الله ته متوجه کېږه الله غفور او رحیم ذات دی